بسم الله الرحمن الرحیم. باید ووایم چې نن د هرات ولایت میدان هوایي ته هغه اریانا پرواز کړی و او دا تاسې وینئ چې هغه په دې وروستیو کې د اسلامي امارت له طرفه اخیستل سوې ده او اسلامي امارت د متعددو اقتصادي نوښتونو ترڅنګ دا د اریانا افغان هوایي شرکت لپاره هم نوې تیاري واخیستلې. په دې سره به موږ امید لرو په افغانستان کې داخلي ټول مشکلات هم بهرني چې د سفر په هکله و هغه به ټول ورسره حل شي. دا تیاري نه تنها په داخل کې پروازونه کولی شي بلکې خارج ته هم پروازونه کولی شي او دا په اصطلاح لیټسټ یا اپډیټ ماډل دی چې په دې سره به د افغانستان د خلکو هغه ټول ترانسپورټي مشکلات د هوایي ترانسپورټ مشکلات حل شي چې هغه مخکې ورسره مواجه وو. باید ووایو چې د اسلامي امارت پرمختګونه روان دي او په دې سلسله کې د اریانا افغان هوایي شرکت یو مهمه تصدي ده، هغوی هم پرمختګ په حال کې دي. نور هم امید لرو چې موږ په هوایي ترانسپورټ کې غني سو او د هیوادوالو هغه مشکلات چې دوی په داخلي سفر کې درلودل او د خارج ته درلودل هغه به ټول حل